والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هغه آداب چې مخصوص دي په طالب العلم پورې، په هغې کې اول ادب هغه دی الحرص على تحصيل العلم. وحصول العلم کې د علم په حصول کې چې کوم دی حرص کول دی. الحرص على حصول العلم معنا دا ده چې د خپل همت لوړ ساتي د علم په حصول کې، لکه مخکنو زمانو کې په مخکنو ادوارو کې د سلف و واقعات په دې کې ګڼ دي. سپرون موږ ذکر کړ او دغه رنګه یو عالم دی د مغرب په مورخین علماو کې ابو الحسن علي بن موسى بن محمد ابن سعید باندې مشهور دی. هغه د خپل والد په باره کې وایي دخلت عليه في يوم عيد. د خپل والد صاحب خواته د اختر په ورځ باندې راغم، ور داخل شو چې ما وکته زما والد صاحب د اختر په ورځ باندې لګې دی، په کتابونو کې مصروف دی، مطالعه ده او لیکل دي. وی ما ورته ویلي یا سیدي افي هذا اليوم لا تستريح، جناب تاسو په دې ورځ باندې چې د خوشحالۍ او د اختر ورځ د صراحت نه حاصلوئ، چې لږ دا بدنم د مشي او په دې ورځ هم تاسو مطالعه ده او کتابونو کې لګیای مشغولې. وی فنظر الی کالمغضب، ما ته مې د پلار داسې وکتل لکه څوک چې چاته غصه وي، په قار یې راته وکتل او بیا راته ویلي اظنک لا تفلح ابدا اظنک لا تفلح ابدا، زما ګمان دی ته به کله هم کامیاب نشي. اترى الراحة في غیر هذا، آیا ته ګینې د دې کار نه غیر په بل څه کې راحت ګورې؟ زما دپاره اختر او خوشحالي دا ده چې زه کتابونه ګورم، زه لیکل کوم، علمي تحقیق کوم. دا زموږ د سلفو حالو چې د اختر په ورځ هم د هغوی دا حال. دغه رنګه امام شعبي رحمه الله ته عامر بن شراحیل الشعبي کبار تابعینو کې دی، چا ورته ویلي چې دا علم دې څنګه حاصل کړی دی، ستا د زیات علم وجه څه ده؟ هغه ویلي ما سره ډډې نه دي والي، سړی چې ډډه ووایي بس یو ځای کې ډډه ولګه بل ځای کې. بنفي الاعتماد، بنفي الاعتماد دوه معنی دي، یو دا چې په ځان به اعتماد نه کوي، چې په ځان د اعتماد پیدا شو چې زه ډېر غټ عالم یم بیا علم نشي کولی. بل اعتماد وایي ډډې والو ته معنا ډډې مې نه دي والي، چې ډډې دي ووالي خوبونه دي کول بیا علم نشي کولی. او والسیر فی البلاد، او علم مې حاصل کړی په دې چې په ښارونو کې ګرځېدلی، مزلې مې کړي، سفرې مې کړي په دې علم پسې، کله یو ښار ته، کله بل ښار ته، کله یو ځای کې د یو محدث او عالم مخې ته ګوډې مې ماتې کړي، کله بل ځای. وصبر کصبر الحمار، او داسې صبر مې کړی لکه خر چې وایي صبر کوي. خر څومره درانه درانه بوجونه وړي، په ژمي کې، په اوړي کې، د موسمونو د شدت باوجود سخت سخت کارونه کوي. ما په ځان ډېرې سختې تېرې کړي دي. او بل وبکور کبکور الغراب، او بل مې علم په دې حاصل کړی چې سار وختي پاسېدلی یم لکه کارغان چې وختي وختي پاسېږي، سار وختي چغې راخستې. په دې باندې علم نه کېږي چې ناوخته پاسېږي، هغه 11 بجې را پاسېږي او ټوله شپه فضول ایښي، فضول مجلسونه کې ناست، بیا خو علم نه حاصلېږي. نو ما په دې طریقه باندې علم حاصل کړی دی. داسې د علماو ګڼ واقعات دي په دې باب کې. لکه پرون تاسو ته ما د سعید بن مسیب رحمت الله علیه واقع ویله چې هغه اعلم التابعین دی او د مدینې ګورنر هغه ګرفتار کړه په دې خبره باندې چې د عبدالملک ابن مروان 2 زامن ولید بن عبدالملک او سلیمان بن عبدالملک د هغې دپاره بیعت اخیستو، د نه کو. د حاکم دا خبره نه منله، نو خلکو به کوړې ورکولې، او په دغه وخت کې چې کوړې به ورکولې او دله به دغه راغی قتاده رحمت الله علیه په سترګو نابینا او قتاده، او په دغه وخت کې به هم سبق ویلو، خلک به یې حیرانېدل دوی ته. بل ادب د طالب العلم دپاره هغه دی د علم مذاکره او تکرار.
علم چې دی وکړلو او سبق دی ویلو او تکرار دی نه کو دا علم در سره یاد نه پاتې کیږي. نو قانون دا دی که څوک دا غواړي چې زما سره علم یاد پاتې شي نو هغه دی تکرار کوي، تکرار. او دې دپاره عربو هغه محاورین ویلي اذا تکرر الكلام على السمع تقرر في القلب. کما خبره چې په غوږ ډیره تکرار شي منه بار بار وی ووري یا ایتوي نو چې تی وی دوه کاري ویلم کیږي اورېدلم کیږي نو زړه کې بدن ذهني سي. او یا بل وای تا ورته غوږی خېده شاګردانو کې ملګری لګي تکرار کې نور ته غوږی خېده. نو په دې سره چې دی خبره خیادي او دا صحابو طریقه مو چې خپل مجالسو کې به علمي مذاکره کولې، احادیث به ویلې او دا مسنون اذکار دا به بل ته خودل، د نبی صلی الله علیه وسلم سیرت دا به بیانو، خپل احوال به بیانول، د غزوات او تذکره به کولې، احکام د دین به بیانول. او بل ادب هغه د علم حاصلول په حالت د ځوانۍ کې. په ځوانۍ کې علم حاصلول اگر چې د علم لپاره عمر نه دی مقرر، په زوړ عمر کې به حاصله، خو په ځوانۍ کې عمر د علم حاصلولو فایده دی د عمر د صحت کې وي چې د انسان تعلقات ډیر نه. او زمونږ د زمانې هلکان چې د پلار نه به زیات تعلق د پلار بدونه مرګري نه لکه د چی ځان له علم برباد کی. هلکه ته څه کې په تعلقاتو باندې خپل علم کوه، خپل مطالعې ته متوجه شه. دی کم عمرې کې چې کم دی تقلیل العلایق پکاري چې علاقه تعلقات د خلکو کمی، ذهن بهتر دی، حافظه کې قوت دی، رستو بیا تعلقات سیوای شي او مصروفیات هم ډیر شي، ذمہوارین هم د کور طرف ډیر شي، بیا سړی سم علم ته نه وزګاري، نور کارونه په سر شي. او بل د ډیرو کارونو د لاسه ذهن منتشر شي، چې څومره ذهن منتشر کیږي دومره کمزوري کیږي، سبق به سم نشي یادولی. نو په وړوکوالي کې دا مصروفیات هم ډیر نه او تعلقات هم ډیر نه، نو بس دغه یو سیستم متوجه دی علم ته، نو علم پکې ښه حاصلېږي. دیو جنا د امام شافعي رحمه الله په دیوان کې شعر دی چې ومن فاته التعلیم وقت شبابه فكبر عليه اربعا بوفاته. چا شوی په ځوانۍ کې علم ونه کړو وې د باندې څلور تکبیرونه په کار دي، منه جنازې کول په کار دي چې د خپل ژوند مقصد خراب کړلو. دیرس دله کمړ چې دی د جنازې څلور تکبیرونه پیوایا ځکه چې دی وفات شوی دی، اسی ژوندې لاش دی ګرځي، د ژوند مقصد پیژندل نه دی. نو کمال دا دی د ژوند اصل مقصد چې انسان په ځوانۍ کې علم حاصل کی. امام بخاری رحمت الله علیه په کتاب العلم کتاب استباب ولګي هغه ته علم د علم په باره کې ویلي دی باب الاغتباط فی العلم والحکمه. دغه باب د لاندې قول د عمر رضی الله عنه راوړی دی چې تفقهوا قبل ان تسودوا، علم حاصل کې مخکې دینه چې سرداران شي، ځکه چې کله ته مشري او سرداری ملاوه شو، که د کور مشري او که د کلی مشري او که د یو بل ځای مشري به علم نشي کولی. هلته کېنه دغه ځای کې نو مخکې د دینه چې مشران شي سرداران شي علم حاصل کوي. بیا ورپسې امام بخاری رحمت الله علیه وی وبعد ان تسودوا، خیر دې سردارین بعد علم حاصل وي. او بیا فرمای وقد تعلم اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم فی کبر سنهم، صحابه کرام رضی الله عنهم په زوړ عمر کې علم حاصل کړی دي. ډیر صحابه دي چې عمر نه سلوخت کال نه وړي دي او 500 کال نه پکې وړي دي او علمونه حاصل کړه. نو د علم د پاره خو خاص وخت مقرر نه دی، خو غوره وخت کم یو دی، غوره وخت دی د ځوانۍ وخت دی ای کې فایده ډیره. او بل ادب د طلاب د پاره د طلباو د پاره الصبر على جفاء المعلم، د استاد د خپل شیخ په جفا باندې بس صبر کې. ځکه ډیر کړه یو طالب العلم په دی وجه د علم نه محروم پاتې شي چې د استاد طبیعت سختي لګروي سختي یا ډیر غوسه کیږي یا د تسم توجه نه کوي. شیطان د تبزړه کې وسوسه واچي چې پرې د مړه د څنګه مدرسه ده، دا څنګه مولوی صاحب دی، دا څنګه شیخ دی، سم توجه نه کوي او قاری ګم ډیر بس علم پرېږده. نه خیر دی که د استاد رویم سخت ده او کتابانی تکلیف هم دی، د دین صرف نظر وکا، خپل مقصد ته ګوره. مقصد تاسو ګورئ کنه
په دې وړي کې په دې سخته ګرمۍ کې سړی رواني کراچۍ ته او لاهور ته په ګاډي کې ګرمي می او تکلیف می نو دې د وجه نه څوک سفر ترک کوي او مقصد پرې دی چې مړه ګرمي ډیره ده او بس مشقت ډیر دی او زما د مزاج خلاف کار دی لہذا نظم که ګرمي ده او کار څه شي دی که تکلیف هم دی خو بس ځان خپل مقصد ته خلک رسوي نو تم ځان مقصد ته رسوه دې ته مه ګوره چې خیر دی کله کله د استادانو ټولو خو اخلاق او رویه او شانته نه کوم استاد پکې غوسناک دی خیر دی وی دی غوسناک بلکې استاد به بیا سره د دې که غوسناکي او تاسو رویه خم نه نو بیا به مرله ادب کې بیا به مرته دعاګانې غواړي امام شافعي رحمت الله علیه دا فرمایلی خپل دیوان کې هغه ناشنا اشعار ذکر کړی دي واصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوب العلم في نفراته وإكستا معلم دي استا استاذ دي استا شیخ دي تاسر جفا کوي او ستانه چې کوم دی بیروخی مظاهره کوي توجه ته نه درکوي صبر کوه په دې باندې ځکه چې انسانان علم تعالی د علم مرتبو تعالی رسیږي چې کم سیز د بدی شي او هغه طبیعت باندې درون لګي او هغه برداشت کوي دې لار کې مشقتونه برداشت کوي کنه تکلیفونه برداشت کوي له علم حاصله کني نبي علم نشي حاصله ولا دي کې د سلف واقعیت سره وګوري به ایرانی ناشنا واقعیت عجیب واقعیت او دغه رنګ بل ادب د طلاب العلم لپاره غدا د عدم اليأس في الفهم په فهم کې نو امیدۍ ته مرسېږه مطلب دا دی یو نکته علمي یو مسله به استاب ذهن کې به پوره رانش نو امید کېږم خپل مهنت جاری ساته دا مو وایم مړه زما ذهن کمزور دی او زه خو نه پوهېږم او ګوره دا سبق تیر شو ما ته یاد نشه نه ډېرې خبرې تا ته یادې دي څومره ډېرې خبرې ته خیر دی که دا یو درته یاده نن نه شوه په دې به ورځ ولګي 2 ورځې به ولګي 3 ورځې هفته به ولګي یاده به شي دا یو پکې لږه مشکله ورنه تا ته نور ډېرې یادې دي شیطان تا ته وایي چې مړه ته خو بس دغه دی دا ډېر کون ذهن ذهن دې کمزوری دی تا ته د دې دین نه نفرت در اچوي بعضې طلابو ته وایي مړه دا نحوه ډېره ګرانه دا مه وایه او به د علم نور پرېږده نه د دې قانون دا دی سوال وکړه تپوس کوه چې په یو شي نه پوهېږي نبي علیه السلام موږ ته علاج ښودلی که نه شفاء العي السؤال نبي علیه السلام فرمایي د چاړاتوب علاج دا دی چاړاتوب دې ته چې په یو خبره نه پوهېږي څوک په خبره نه پوهېږي که خبرې نشي کولی که نه چاړه دی پکې د چاړاتوب منه د ناپوهۍ علاج څه دی سوال تپوس کوه د استاد نه سوال کوه که نه یعنې چې په دې خبره پوه نه شوم په دې مسله باندې پوه نه شوم او دغه رنګه ما ته لږه دا مسله دوباره ووایه یا د دې سوال جواب راله راکړه یا دې عبارت باندې پوه نه شوم او دعا هم د الله نه غواړه مسلسل امام ابن تیمیه رحمت الله علیه وایي ما ته به یو مسله مشکله شوه ما به دعا کوله یا معلم ابراهیم علمني ويا مفهم سليمان فهمني اے د سليمان عليه السلام معلم یا الله چې ابراهيم عليه السلام ته علم ورکړي معلمه د ابراهيم عليه السلام ما ته علم راکړي او یا غزا ته چې ته یا مفهم سليمان چې تا فهم ورکړي ففهمناها سليمان قران کې دي کنه الله فرمایي ما سليمان عليه السلام ته د مسلې فهم ورک اے غزا ته چې تا سليمان عليه السلام پوهه کړو په مسائل د دین فهمني په دې مسله مې پوهه کړ و چې ما به دا دعا وکړله الله رب العالمین به ما ته هغه مسله اسانه کړه زما دعا به الله قبوله کړه او زه به بیا پوه شم د امام احمد بن حنبل په شان ته وګوره د علم غر امام اهل السنه دته ویلږي امام اهل السنه دا د لقب دی او دی وی مکثت فی کتاب الحیض 9 سنین حتی فهمته د حیض په مسلو کې مې 9 کاله تیر کړي دي امام احمد رحمت الله علیه په شان ته د علم غر وای ځکه بعضې سړی ذهین مې په ډېر د دین په ډېرو خبرو پوهېږي په یو مسله کې ذهن نه کولاویږي هغې که ډېر وخت ولګېږي خو خپل محنت نه پرېږدي امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه فرمایي د حیض په مسلو زده کولو کې مې 9 کاله تېر کړل نو هله پې پوه شوم او سره دی چې موږ کله کتاب الحیض شروع کړو یو هفته کې بس ختم کړو درستي وباسو او امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه چې وایي زه پې پوره پوه شوم نه د دې ټول جوانب او اړخونه او ما لها و ما علیها د دې مسلې په دې باندې مې ځان پوه کړ 9 کاله مې پکې ولګول ته ورته وګوره دومره لوی د علم والا دی بیا هم په
د حیض په مسله باندې د چې د 9 کال تیر کړی دي. او بل ادب د طلابو د پاره دا دی چې الاجتناب عن التکبر والحیاء فی العلم. یو به تکبر کې ناراضي او بل په علم کې حیا نه کې. علم کې حیا معنا دا چې په علم کې مت شرمېږي او استاد نه تاسو نه علم کې بزان به شرمه کې علم کې بزان سکه به شرمه کې به شرمه کې دوه معنا دا نه چې بس دغه بکې به ادب نه بکې نه معنا دا چې دا سمو آی چې مړه څنګه تاسو کوم او یاره استاد خپنه شي استاد غوسه نشي نه چې د استاد خپل مضمون دی نو دنه تاسو کوم ټیک د سیمه کوا چې استاد د حدیث دی او ته تاسو د منطق کې استاد د ادب دی ته تاسو د نحوی کې دا مکو کې دی ځکه چې هغه کله کله یو سړی ته مسله یاد مې خو چې اچانک دی په تاسو کو بس زین نه ووزي یا وتلی او چې یو استاد دی او دا پیریډم دا هغه دی د نحوی استاد دی د خپل کتاب تاسو کې وکړه کنه د حدیث استاد دی په حدیث په خبره پوه نشي تاسو وکړه دا غنه تاسو وکړه د هر مضمون د ماهر استاد نه دا غي تاسو کوا چې په خبره پوه نشي ته وکړه پوه نشي تاسو وکړه دیو جن وی لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر دا امام مجاهد ابن جبر رحمت الله علیه فرمایي هغه کس چې هغه شرمېږي په علم کې دا علم نشي حاصله ولا هغه کس چې متکبر دی نو دا علم نشي حاصله ولا چې لوی پکې راځي بزغ فارس پويګم نو دا علم نشي حاصله ولا دا به علم نه محروم او بل د دې خیال ساتل بکاری طلاب العلم لا چې د خپل استاد به ادب کوي احترام به کوي د خپل معلم څوک چې د خپل استاد د خپل شیخ او د معلم په باب کې په بی ادبی کې واقع شوی دی الله د علم نه محروم کړي دا قانون دی او خيار بډيري ذهین بډیر وي او ذهن به ختیز وي خو چې بی ادبی الله د علم نه محروم کی دا قانون دی دلو او چت مرتبونه الله را غرزولي دی او ذلیل کړی دی او کته شوی دی دیو جنا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی چې ليس من امتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. زما د امتیان ناغه کس نه دی چې هغه زمونږ د مشرانو عزت نه کوي په کشرانو رحم نه کوي او د عالم حق نه پیژني خپل استاد د مشرانو حق پیژنه او دغه رنګه د خپل استاد احترام کوه دعاګانې ورله غواړه او بل د استاد نه چې کله سوالم کینو د سوال ادب او پیژنه دا بل ادب دی آداب السؤال عن المعلم د معلم نه چې تاسو کې ردیم ادب پکار دی تا ته یو خبره مشکله شو سه اشکال راغی دا غي د ازاله لپاره استاد نه تاسو کې خود آداب او رعایت ضروری یو خدای چې سي د استاد وخت ځای کې یا سي د مسخري او د استهزاء په تور ته پوښونه کې نبی یا به موقع او به محل ته پوښونه کې یا تعنتی سوالونه کې او یا په یو خبره خپويږي اسی به زه ته پوښونه کې په استاد باندې سوالونه ورچی نو دیو جن دین ځان ساده سو ادب دی ټوله بی ادبی ده چې نه پويږي او واقعي ورته محتاج نه به اله تاسو کا یو دا چې د استاد نه کړه تاسو کې نو اول تی اجازه طلب کوي اجازه تاسو کولای شم ځکه کې دې چې د غزین د سیاستړي دومره ډیر چې په دې موډ کې نه چې جواب ورکړي چاته ځکه تاسو له کتاب العلم کې امام بخاری حدیث راوړي نبی علیہ السلام چې د الله پیغمبر دی هغه باندې دومره ستړیواله بوج راغلی دی چې صحابه کرام هغه ته پوښتنه کول او نبی علیہ السلام خپه شوی دی په غیبه او عمر رضی الله عنه به را پاسېدل نبی علیہ السلام په مزاج پوه شوی ځکه هغه کې فراست ډیرو په عمر رضی الله عنه چې بس خیر دی د الله نبی مونږ په الله پورې پناه غواړو د الله د غصې او د خپل نبی د غصې نه نو اول خود استاد نه کوم دی دغه غواړي اجازه غواړه که اجازه ترته در کو خو خدا کني بس خاموش شبيبتي په بل موقع کې تاسو کې د موقع انتظار کوه او بل دا چې د درس په مینس کې تاسو مکوا چې کله درس ختم شو دا هم تاسو له کتاب العلم کې صحیح بخاری کې راشي ان شاء الله دا ادب چې درس ختم شو موضوع استاد ټوله ختم کړه نو بیا وروسته وایي چې جی دې خبره باندې پوه نه شوم ځکه که د درس په مینس کې راودانګي یو خو به دغه توجه خراب کړي د استاد هغه یو ترتیب باندې درس روان کړي ترتیب دی خراب کړ دویم دا د کې دې شي دا ته کوم سوال کې لګروستې په دې درس کې استاد جواب وکي وضاحت وکي
اسی سره په منځ کې را دانګي نو اخره پورې انتظار وکړه ټول درس کې ستا هغه چې کوم سوال دی اشکال دی هغه حل نشو نو د درس نه پس به بیا تاسو کې چې جی اوس زما یو سوال دی تاسو درس کو زما یو سوال دی او بل دا چې قطع کلامی بنه کې استاد لګي دی او چا سره خبرې کوي یا لګي دی درس کې ته په منځ کې ولا خبره کټ کې او جو درګه زه یو تاسو کوم دا د قمقل انسان کار دی یا استاد لګي دی طعام تناسته دی چیز کې لګي دی او ترته یری جدا مسله څنګه ده بعضی خلک دومره قمقلی یو زیته علما مشایخ لا شي بچا بیان ته غوښتي ابا ډوډۍ تناستی د په ډوډۍ پوي نه کی په خله خله کې بوته لګيږي په یو رزان مولا کوي چې لکه دونه د دین سره شوق دی نو لاړ شه چرته لګي خپل پیسې خو ولګو کنه یو گاډي وکاو د یو شیخ ملاقات ته لاړ شو ټیم تی واخله او به ته پوسونه کاوه بس دې په تیار کې اسیم بل چاره وسته یو شیخ بده خستړی کی ساغه بیانو کې سي سفر کړی سي دې په ډوډۍ پوي نه کی دا قمقل انسان کاری مقیم حل ته ګوره بیا سوال کوا او بل دار بی مقصد تپوس مکوا بعضی سړی د سوال بو کی فضول تپوس بکې اس بی فیدی بی مقصد تپوسونه بکې لګي انګا بنګا سوالونه بکې کله بچ دې د سوالونه کوي ذهني سوالونه وای کدیس چلو شنو دا بسنګ یو کدیس چلو شنو دا بسنګ ورته چې کله دې چلو شو بیا به سره ګور زته وسلاټ شغه کې کنه لګ بیا به سره ګور دا فضول سوالونه دا باندې کې به مقصد غیر مفید سوالات دغه رنګ یو سوال دی او تعالی استاد جواب درکو بار بار ته مغه سوال کې خې په پویم کړی نو دا بار بار سوال کول دام د ادب نه خلاف کار دی بار بار بیا سوال کې لګي او بل دا فرضي سوالونه باندې کې چې یو مسله لا واقع شوی نه دا ته دا غینه مخکې لګیای سوالونه کې دا سیمه کوا ځکه سلف به دا خبره بده ګڼله ای بدایل دعنا عن هذا حتى يقع وصل عما وقع پرې دا مړه دا سوالونه چې کله دا قصه راغه واقع شو بیا به سره ګورو دا چې څه واقع شوی دی بارکت تپوس کاوه چې کله یو مسله لا واقع شوی نه داینه مخکې تپوسونه مکاوه او بل د طلابو د پاره چې دی هغه ادب دا دی چې دوی دی په وخت د طالب علمي کې د ځان نه مفتین نه جوړي طلب خپل طالب العلم سبق ویلګي په خپل لا په دین نه پوهه او ځان نه مفتی جوړ کړی درز فلانه کافر فلانه مرتد فلانه دسه وغټ غټ قصو کې لګي ګوته وي د طهارت په مسلو پويږي نه د مونږ او داس مسلې درته یاد نه دي او د خلکو د ایمان او د کفر فیصله کې لګي دا د قمقل انسان کاری چې د یو سیز اهل نه په زور لګي دغه منصب ته ځان وړاندې کې ستاسو کار دی چې ته د جرأت کې بے ځای دیو جن کم انسان چې په فتوا جرأت کوي دا په اور د جهنم جرأت کوي ځکه نبی علیہ السلام فرمایي ته چې چاته کافر وي نو دا فتوا پاغه کې ګرځي زی پیدا کوي چې پیدا نه کې دې دغه مسعوذری ابو الدرداء رضی الله عنه فرمایي زه یو سړی کې عیب نه ما او ګنام کې مو ګورم زه ولاویا عذرونه ګورم دا د علماو طریقه دی ګلز نه ور کوي خبر الله پړسیږي نه چې ګیس جوړي نه ګیس نه جوړيږي دیو کې خلک ګیسین شي ګلز چا د خلینه بس خبر راوتی نه چا به خپه خوې شي لانی د مخکنه فتوا ولګي صحابه کرام داسې نو او زول او یا عذرونه ګورم او یا عذرونه بعدم زم کې دي بل عذر به دومره تحمل وکاو په فتوا کې نو تلا طالب العلم تلا په خپل لګي سبق وې تا چا ویل چې مفتی جوړېږي او خلکو لا فتوی ورکوا او د خلکو د سوالاتو جوابونه کوا د ځان دی مفتی جوړ کړی دی نو به وخت مفتی کېږي بنا دا کار باندې کې چې ته دی منصب ته ځان وړاندې کې لګي او دی باب کې ډیر سخت نصیحتونه وصیتونه د علماو او د سلف او نقل لی او د دې شنه باغ ډیر سخت ځان ساتلو لوی عالم به د وخت مجتهد به او به بم د باب د فتوی نه ځان ساتلو او مسله ورته کله یادم و به بم ویل یار تلک لار شفلانی نه تاسو دې د پاره چې زر دي ذمہوار ونه ګرځم نو دا نه پکار چې د لا طالب العلم دی لګي په خلکو فتوی لګي او ځان نه بد اخلاق جوړ کړی دی باز انسان خاص کر زموږ د زمانه د مناظرو والا د میدانونو چې ګرم کړی دي بس بد اخلاق دي ټول کداغي تعلق دار چا سره س علمي خبرې نشته هغه بس پلانې داسې دی او دیم سپکټ کی وي غم سپکټ کی وي هغه د علم چې کوم وقار دی هغه ختم شوی دی سپک الفاظ وای او سپک کارونه کوي سپک خوځيګه را خوځيګه لګي اوس غلط الفاظ وی لګي دا د سلف منهج نه دی دا د یو
کوم انسان چې هغه داسې مؤمني چې باوقاره مؤمني د هغه نه دې توقع نشي کېدلی پاتې لا دا چې د یو عالم نه دې توقع وکړلی شي یو بدعتي دی یو بېدینه دی هغه به وایي چې څه وایي لږې غلط الفاظ هم وایي کنځنې تا له څه پکار چې تی وایې او بیا چې ته یې وایې هغه یې وایي تا هغه کې فرق څه پاتې شي څه فرق پاتې شي امتیاز چې ختم شي تا سره دلیل خوند کوي مړه دلیل وایه الله بنده نو د دې نه ځان ساتل پکار دي مناظرو ته مخکې کېدل فتوو ته مخکې کېدل دا د طلاب العلم کار نه دی نه ده پکار چې دا کار وکړي او نن سبا غوړو مناظرې شته دی نه ما ته څوک وښیي په دې یو څو کالو کې چې کومې شوي لکه دې کې ته ورته وګوره دومره دلایل نه ویلی کېږي څومره چې کنځل ویلی کېږي او څومره چې هغه ګنده اشارې او ګنده الفاظ او غلط الفاظ ویلی کېږي یو بل ته د یو بل د سپکاوي الفاظ او سپک حرکتونه او هغه کېږي لګي او ټوله دنیا ورپورې خاندي دین به خلک لکه سا سر والي دا طریقه ده دا اخلاق دي د انسان لکه اخلاقونه کار اخیستل پکار دي دیو جنا پکار ده چې انسان کې تواضع وي لوی القابات نه ځان ساته چې العلامه والفهام او شیخ العرب والعجم او شیخ الوچ واللامد بس دې د ارشي شیخ او جامع المعقول والمنقول او فلان ده بعض خلک دې ته خوشحالېږي دې کې څه فایده ده چې ته دې ته خوشحالېږي لګیا د دې نه ځان ساتل پکار دي طلاب العلم له عاجزي پکار ده تواضع تكن كالنجم لاح مناظر على صفات الماء وهو رفيع ولا تك كالدخان يرفع نفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع وتواضع وکا او ځان عاجزکا ته به داسې شي لکه د ستوري په شان ته ځان ښکته که د الله پر الله به داسې اوچت کړي لکه ستوری چې پړقېږي په اسمان کې الله به دې اوچتوي او دغه رنګه الله رب العالمین به دې وایي داسې کړي لکه هغه ستوری دی په اسمان کې او لاندې اوبو ته چې وګوري په دې اوبو کې ستوری ښکاري نو دا اوبو خو ښکته دي په ځمکه خو دا ستوری چې په دې اوبو کې هم ښکاري نو څوک دا نه وایي چې ستوری ښکته شوی دی بیا هم خلک وایي دا په اسمان کې دی خو په دې اوبو کې داسې ښکاري بیا چې د ځمکې په اوبو کې هم چې ښکاري که نه نو اوچتوالی نه کمیږي ګوره ورته دا مثال علماو ذکر کړی چې ستوری دی خو لاندې په اوبو کې ښکاري په ځمکه کې نو په دې باندې د هغه اوچتوالی نه کمیږي او بیا وایي ولا تکو کالدخان یرفع نفسه د لوګي په شان ته مه کېږي لوګي خو ځان ډېر اوچتوي لوګي بره رواني که نه خو چې څومره دا لوګي بره ځي دومره ذلیله دی څوک د لوګي عزت نه کوي خلک هغه دی لوګي څه شی سپک شی دی سپک شی دی په اوچتېدو کې نور سپکېږي لګیایي الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله لا حول ولا قوة الله أكبر الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم رب هذه الدعوة الصلاة القائمة په دې به اکتفا وکړو او د آدابو دپاره کوم کتابونه چې مفید دي یو څو به زه ذکر کوم دا ځان سره ولیکئ ویې اخلئ
چې پای کې د علماو دپاره او د طلاب العلم دپاره ډېر آداب ذکر دي. یو مشهور کتاب خو د امام ابن عبدالبر رحمه الله دی، جامع بیان العلم وفضله. دا ډېر اهم کتاب دی، ښکلی کتاب دی. اوس چې دی تخریج سره راغلی دی، دا ډېر ضروری دی. او بل دی تقیید العلم، دا د خطیب بغدادي رحمه الله کتاب دی. او بل کتاب دی د ابن جماعه، تذکرة السامع والمتکلم فی ادب العالم والمتعلم. دا د ابن جماعه رحمه الله کتاب دی. او دغه رنګه بل کتاب د خطیب بغدادي صاحب دی، الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع. دا هم ښکلی کتاب دی. د سلیم الهلالي صاحب کتاب دی، حلیة العالم والمتعلم. دا هم ښه کتاب دی. شیخ بکر ابو زید صاحب کتاب لیکلی دی، حلیة طالب العلم. دا هم ښکلی کتاب دی. د خطیب بغدادي صاحب بل کتاب دی، شرف اصحاب الحدیث. کوم چې احادیث والا خلک دی، اهل حدیث دي، د احادیث علم حاصلې عمل کوونکي دي، په دې باندې د دوی څه شرافت. دغه هم ښکلی کتاب دی. دغه رنګه د امام ابن رجب یو کتاب دی، فضل علم السلف على علم الخلف، چې د سلف علم په دې وروستنو خلکو باندې ولې اوچت او فضیلت والا په دې موضوع باندې لیکلی دی. دغه هم ډېر ښه کتاب دی، ښکلی کتاب دی. الفقيه والمتفقه د خطیب بغدادي صاحب بل کتاب دی. او وعلیکم السلام ورحمة الله. دا حافظ ابو خیثمه کتاب دی رحمه الله، کتاب العلم. هغه هم ډېر ښکلی کتاب دی. دا کتابونه ځان له پیدا کول پکار دي. او دې کې ښکلی کتاب د امام ابن قیم صاحب هم دی، مفتاح دار السعاده. او د موجوده اوسنو علماو کې پکې ډېر علماو کتابونه لیکلي دي په آدابو د علماو او د طلاب العلم باندې. نو د موجوده معاصرین چې کوم علما دي، د دې کتابونو هم په دې باب کې فایده اخیستل پکار دي. په دې باندې به انشاءالله اکتفا وکړو. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت. جی قاری